وعلیکم السلام ټولو ته وعلیکم السلام. سکرین ټولو ته ښکاري؟ سکرین باندې څه نوشته شوي ټولو ته ښکاري که نه؟ نه ښکاري، ما ته خو صحیح ښکاري. یو کس ته هم څه صحیح ښکاري، مشکل دا نورو کسانو سره ده. صحیح ده؟ که ټولو ته نه ښکاري بیا مشکل دې خوا نه ده، او که یو کس ته هم ښکاري مشکل بیا نورو ته ده. ښکاري صحیح ده، بس مشکل نشته. صحیح، مشکل نشته. ها، نن موږ او تاسو په ډایلاګ باندې بحث کوو. صحیح ده؟ په لغتونه وو، کله لغت وي، کله ډایلاګ وي، کله جملې وي، او کله ګرامر وي. سمه ده؟ تاسو ته ښکاري موضوع ده یو پلان باره کې. haben Sie schon etwas vor؟ د دې معنا دا ده، زنګ یې ویلی ده چا، دغه یوې نجلۍ یا ښځې زنګ ویلی ده بلې ښځې ته. Frau Will ruft Fräulein Lau an. زه به ووایم چې Frau دوه ښځې دي یا جنکۍ دي. صحیح ده؟ زه به ووایم Frau لیلا او Frau شبنم به زه ووایم دلته. صحیح ده؟ Frau لیلا زنګ وهلی چاته؟ Frau شبنم ته. Frau لیلا ruft Fräulein Lau an. مطلب Fräulein Lau. صحیح ده؟ دا فراو خو ښځې ته وایي. دا ویلډ مطلب سړی، دا دغه سړي ښځه، مطلب د ویلډ ښځه. صحیح شو؟ دا د ویلډ ښځه، فراو ویلډ، فراو ناصح، فراو محمود، فراو حمزه، فراو مطلب دا د پلانکي ښځه ده. صحیح ده؟ فراو خو مطلب فراو اغلې، ویلډ مطلب دا د هغه نوم ورته هم اخیستل شوی ده. haben Sie schon etwas vor؟ یعنی آیا تر اوسه تاسو کوم پلان لرئ؟ haben Sie schon etwas vor؟ بیا وایم یوې ښځې بلې ښځې ته زنګ ویلی ده. Frau لیلا او Frau شبنم به زه ووایم دلته. صحیح ده؟ Frau لیلا Guten Tag Frau شبنم، hier ist Frau لیلا. صحیح ده؟ سلام یې ورته وکړه، وایي ورځ مو بخیر. Frau شبنم دا ده Frau څوک؟ Frau لیلا. صحیح ده؟ زنګ یې ووایي یوې ښځې بلې ښځې ته، ځان یې معرفي کړه چې ورځ مو بخیر. Frau څوک؟ لیلا. وایي دا ده Frau شبنم، ځان یې معرفي کړه. په دې وخت کې دا بله ښځه ورته وایي ach guten Tag Frau شبنم. وایي ورځ مو بخیر. ach guten Tag وایي ورځ مو بخیر Frau شبنم. صحیح ده؟ دوه نمونې دي. Ist Ihr Mann noch nicht zu Hause؟ آیا ستا خاوند تر اوسه پورې کور کې نشته؟ آیا ستا خاوند یا میړه تر اوسه کور کې نه دی، کور کې نشته؟ Frau لیلا وایي doch doch وایي هو هو، مطلب نشته. صحیح شو؟ هو هو. وایي nur eine Frage، یوازې یوه پوښتنه لرم. صحیح شو؟
No, پختنه چیه ده؟ haben Sie heute Abend schon etwas vor? آیا تاسو نن ماښام کوم پلان لرئ؟ کوم اراده لرئ؟ کوم پلان لرئ که نه لرئ؟ Nur eine Frage. د یوې ښځې لیلا پوښتنه کړې چا شبنم نه. وایي nur eine Frage. یوه پوښتنه لرم. haben Sie heute Abend schon etwas vor? آیا د ماښام لپاره کوم پلان لرئ؟ نو Frau شبنم ورته وایي nein. وایي نه. noch nicht. تر اوسه پورې نه. warum؟ وایي ولې؟ څه خبره ده؟ وایي پلان نه لرم. څه خبره ده؟ وایي نه تر اوسه نه. ولې؟ یعنې هغې زنګ ورته ولې آیا ماښام ته کوم پلان لري؟ وایي نه نه لرم. تر اوسه هېڅ پلان نه لرم. مګر ولې؟ warum؟ ولې؟ او ته وایي heute läuft der Film. وایي نن یو فلم لګیږي. صحیح شو؟ نن ورځ یو فلم لګیږي. کوم فلم ده؟ ein Amerikaner in Paris. یو امریکانی په پاریس کې. د دې فلم نوم څه ده؟ ein Amerikaner in Paris. یو امریکانی په پاریس کې. یو امریکایی په پاریس کې دغه فلم نوم ده. وایي دغه لګیږي نن. وایي kommen Sie mit. آیا تاسو زما سره راځئ؟ آیا تاسو زما سره راځئ؟ kommen Sie mit. نن ډېر ښایسته موضوع ده. وایي نن تاسو کوم پلان لرئ؟ وایي نه. ولې؟ څه خبره ده؟ warum؟ ولې؟ وایي نن یو فلم لګیږي. د فلم نوم ده ein Amerikaner in Paris. وایي امریکانی په پاریس کې. kommen Sie mit. وایي ما سره نن راځئ؟ آیا ما سره نن راځئ دغه فلم ته؟ او وایي مطلب موږ وایو که نه یعنې صحیح ده. وایي انسکي سره نن راځئ دغه فلم ته؟ او وایي مطلب موږ وایو که نه یعنې صحیح ده. وایي انسکي نن ماښام. او ته وایي ja kommen Sie doch mit. Frau شبنم وایي هو نن مطلب په سینما کې ده دا فلم. هو سینما کې ده. زما سره راځئ اغلې شبنم. زما سره راځئ اغلې شبنم. Ich gehe nicht gerne alleine ins Kino. زه نه خوښوم چې ځان ته لاړه شم سینما ته. زه نه خوښوم چې ځان ته لاړه شم سینما ته. ما سره ولاړ شئ. وایي ما سره راځئ. زه نه خوښوم ځان ته. نو Frau شبنم ورته وایي gut ich komme mit. وایي سمه ده صحیح ده. زه در سره مطلب ځم یا راځم. Und ihrer Mann او ستا خاوند bleibt er zu Hause. آیا هغه په کور کې پاتې کیږي؟ آیا هغه په کور کې پاتې که نه هغه هم راځي؟ نو Frau لیلا ورته وایي ja jetzt arbeitet er noch. هغه تر اوسه پورې کار کوي. یعنې نه راځي. nachher sieht er fern. هغه بیا وروسته تلویزیون ګوري. کار نه بعد هغه تلویزیون ګوري. und dann schläft er bald. هغه بیا ډېر ژر ویده سي. er geht nicht gerne aus. هغه نه خوښوي چې د بهر وځي. هغه بیرون تلل نه خوښوي. صحیح ده؟ وایي نه یعنې سمه ده. مشکل نشته. هو سمه ده. صحیح ده؟ وایي ښه نو نه dann gehen wir zwei. یعنې موږ به دواړه ځو. چې هغه نه ځي بیا نو موږ دواړه ځو. صحیح ده؟ نو بیا موږ دواړه ځو. wo läuft der Film denn? فلم چیرته لګیږي؟ فلم چیرته لګیږي بیا نو؟ وایي فلم ډېر چیرته لګیږي؟ هغه ورته وایي im Kino am Hotel Nico. وایي په سینما کې. او دا سینما چیرته ده؟ په هوټل کې. دا هوټل نیکو نوم د هوټل نوم ده. صحیح شو؟ او دوی کله پیل کیږي؟ نو ورته وایي und wann fängt er an. یعنې دغه فلم کله پیل کیږي یا لګیږي؟ فلم په سینما کې کله لګیږي؟ هغه ورته وایي um 8 په 8 بجې. kommen Sie zum Kino. صحیح شو؟ وایي کله پیل کیږي؟ په 8 بجې سینما ته راشه. زه به هلته kommen Sie zum Kino سینما ته راشه. ich warte dort um 7:45. زه به په کم 8 بجې ستا انتظار هلته کوم. مطلب سینما ته راشه په کم 8 بجې به زه ستا انتظار کوم هلته. او ته وایي gut. صحیح ده؟ Frau شبنم وایي gut. صحیح ده. also bis dann. بیا به سره ګورو. auf Wiedersehen. بیا به سره ګورو. فعلا د مطلب خدای په امان. auf Wiedersehen.
مطلب خدای په امان. نو بیا به ګورو په مخه مو ښه شه وایي. نو بیا به ګورو په مخه مو ښه شه. دوستانو دا ریډینګ باندې پوه شوئ، لیزن باندې پوه شوئ که نه؟ دا لیزن د څه شي باره کې و؟ په دې پوه شوئ که نه؟ صحیح. وظیفي طبعا شي سوي دي نو کله وایي سکرین نه ښکاري، کله وایي پوه نه شوم. نو زه ما بیا دماغ چېرته وخوړل. واده وبېده یو ټکي باندې خو پوه شوې، معنا باندې خو پوه شوې که نه؟ ما ځان ستړی کړ وایي نه. دا څنګه جواب شو؟ ووایه که یو ځل بیا ووایې مطلب کېدای شي پوه شو. نو نه داسې مطلب شو چې په یو ټکي هم ته پوه نه شوې، په یو لغت باندې یعنې ته پوه نه شوې. موضوع نه د مطلب واخیست که واده نه خیسته، مطلب ما چې شی وویلې موږ په جوش باندې خبرې وکړې. ساده پښتو کې لګیا یم، سلو لګیا یم، د کوم چې خاص نه و که نه. نه سلو لګیا یم، د کوم چې خاص نه و که نه. نه د ما غږ تاسو کوم ځای پورې واورېده؟ نت بند شوی و. او بند و، غږ بند و. تاسو چې ټول عمر ځان ستړی یم کوم فایده نه کوي وله. بس وګوره نه پوهېږم د دې خبرو طریقه به کله بیا درس ووایه، بیا درس ووایه. لکه زه چې دلته دولت یا دوی ما ته پیسې راکوي، اوس مینه ناک هلک ستا وي استاد محسن چې بیا یې تکرار کړم. ښکاري نیټ کمزوری دی. بل ځوان پکې وایي بیا درس ووایه، جانزیب ته خیل بیا درس ووایه. لکه زه یې په زور باندې نیولی ما که پړی اچولي او ما کومه ګناه کړې وي او سزا راکوي، بیا درس ووایه. صحیح ده، زه بیا درس وایم، غوږو ته ونیسئ، نیټ بند و. haben Sie schon etwas vor؟ یعنې آیا تاسو مخکې له مخکې کوم پلان لرئ؟ یوې مېرمن پوښتنه کړې ده بلې مېرمن څخه. صحیح ده؟ یوې مېرمن پوښتنه کړې له بلې مېرمن څخه. دوه مېرمنې دي، فراو ویلډ او فراولاین لاو. صحیح ده؟ دا دوه مېرمنې دي. د دې دوو ته نومونه مطلب بدلومه. صحیح ده؟ زه به ورکم فراو تالاش، د تالاش صاحب مېرمن، او لاندې به ورکم فراو جان محمد یا فراو ناصح، هر چا نوم ورکوم. فراو مطلب ښځه، د چا ښځه؟ د دغه ویلډ یعنې د تالاش د مینه ناک هلک، د ناصح مطلب د چا هغه مطلب فراو د چا ښځې. وایي فراو تالاش د تالاش ښځې ruft فراو ناصح an. وایي د تالاش ښځې یا د تالاش مېرمن زنګ وهلی چاته؟ د ناصح مېرمن ته. یا تاسو نوم به واخلم پکې، هسې zum Beispiel وایم، مطلب اگزامپل ورکوم. صحیح ده؟ لکه دلته دا نومونه سخت دي، تاسو لپاره سخت دي. نو زنګ یې وهلی ده چاته؟ د بل یوې ښځې بلې ښځې ته زنګ وهلی ده. دوی چې زنګ ووایي په خیر، و دوی سره کوم خبرې کوي، د بحث ته ونیسئ. د دوی بحث په څه شي باندې ده؟ موضوع د haben Sie schon etwas vor؟ آیا مخکې له مخکې سره کوم پلان لرئ؟ مخکې له مخکې کوم اراده لرئ څه کول غواړئ که نه؟ نن ورځ غیبت به کوو که نه به کوو؟ وایي خپله به د بنده او د بل به سپکه وایو که نه به وایو؟ یعنې پلان باره کې ده. صحیح ده؟ ښه، فراو ویلډ ده او فراو تالاش ده. یو فراو ویلډ پرېږدم، یو فراو تالاش پرېږدم. صحیح شو؟ دا بل نوم تاسو به سخت وي، نو تلفظ به یې سخت وي. صحیح ده؟ فراو ویلډ زنګ وهلی چاته؟ فراو تالاش ته، د تالاش مېرمن ته. فراو ویلډ د ویلډ مېرمن زنګ وهلی فراو تالاش. وایي ګوټن ټاګ فراو تالاش. وایي ورځ مو بخیر د مېرمن د چا؟ مېرمن د تالاش. hier ist فراو ویلډ. وایي دا ده فراو ویلډ. مطلب زنګ چا وهلی ده؟ فراو ویلډ وهلی چاته؟ د تالاش مېرمن ته، فراو تالاش. نو فراو تالاش ورته وایي، تالاش مېرمن ورته وایي ګوټن ټاګ فراو ویلډ.
وای ښه اوه مطلب د میرمن د چا تلاش ورځ مو په خیر وای میرمن د ولد ورځ مو په خیر ورته وایي ist ihr Mann noch nicht zu Hause آیا تر اوسه پورې ستاسو خاوند په کور کې نشته ده پوهېږئ که نه پوهېږئ سلو وایم تر څو چې تاسو پوه شوي نه مخکې نه ځم په دغه درې جملو پوه شوي که نه په درې جملو کومه جمله چې زه وایم غوږ ونیسئ کومه جمله چې زه وایم همغه جمله کې که نه پوهېدئ لاندې وایئ چې پوه نه سو بیا وایم دوه ښځې دي د ویلډ ښځه ده او د تالاش ښځه ده صحیح ده بیا وایم درته فرau ویلډ ښځه زنګ ولې د فرau تالاش ښځې ته ګوټن ټاګ ورځ مو بخیر ورځ مو بخیر فرau تالاش د تالاش میرمن hier ist Frau Wild یا کرسټا ویلډ مطلب خپل نوم ویلی ده مطلب د ویلډ میرمن درته زنګ وهلی ده دا څوک ده مطلب زه د ویلډ میرمن یم چا ته زنګ وهلی ده د تالاش میرمن ته دا اوله جمله شوه اوس پوه شوې پې نو اوس محترم تالاش میرمن ورته وایي ګوټن ټاګ فرau ویلډ وایي او مطلب مونږ وایو که نه یعنی یو تعجب ښیي خوشحاله سي حیرانتیا ښیي وایي ورځ مو په خیر د ویلډ میرمن اغلې ویلډ مونږ وایو که نه اغلې ویلډ د چا ویلډ اغلې ویلډ مطلب میرمن د ویلډ ist ihr Mann noch nicht zu Hause آیا ستا خاوند تر اوسه پورې په کور کې نشته چا ورته ویلي دي فرau تالاش ورته ویلي دي د تالاش میرمن ورته ویلي چاته فرau ویلډ ته ویلي دي نو فرau ویلډ ورته ویلي دوخ یعنی هو مطلب هو مطلب نسته ده دا مطلب ده نسته ده نو فرau ویلډ ورته وایي nur eine Frage یوه پوښتنه لرم haben Sie heute Abend schon etwas vor آیا نن ماښام لپاره کوم پلان لرئ haben Sie heute Abend schon etwas vor آیا نن ماښام لپاره مخکې نه کوم پلان لرئ دا ورته چا ویلي فرau ویلډ ورته ویلي تر دې ځایه پوه شوئ نو هغه خو ویلي که نه وایي nur eine Frage یوازې یوه پوښتنه لرم haben Sie heute Abend schon etwas vor آیا نن ماښام لپاره نو هغه خو ویلي که نه وایي nur eine Frage یوازې یوه پوښتنه لرم haben Sie heute Abend schon etwas vor آیا نن ماښام لپاره اوس صحیح سو نیټ دا بس کنیکټ شي ډسکنیکټ شي نه پوهېږم چې ولې مشکل دا تخنیکي ستونزې دي دې سره د چا وس نه رسېږي موږ به کوشش کوو بیا کومې جملې پر تاسو واورېده nur eine Frage haben Sie heute Abend schon etwas vor آیا نن ماښام لپاره کوم پلان لرئ دې ته پورې فکر مو تاسو واورېده نو هغه ورته وویل که نه وایي یو پوښتنه لرم نو مطلب صرف یوه پوښتنه لرم نن ماښام لپاره کوم پلان لرئ که نه لرئ نو فرau تالاش ورته وایي nein وایي کوم پلان نه لرم noch nicht تر اوسه پورې کوم پلان نه لرم warum ولې مطلب څه خبره ده هغه ورته وایي فرau ویلډ heute läuft der Film مطلب یو فلم لګېږي نن فلم نوم څه ده ein Amerikaner in Paris وایي نن یو فلم لګېږي د فلم نوم ده یو امریکایي په پاریس کې kommen Sie mit وایي ما سره ځئ تاسو یا ما سره راځئ ما پوښتنه کوي ما سره راځئ فرau تالاش ورته وایي ins Kino په سینما کې heute Abend نن ماښام یعنې دوه پوښتنې وکړې مطلب هغه ته معلومات وم چې دا فلم چېرته لګېږي مطلب صحیح ده ins Kino په سینما کې بله پوښتنه heute Abend نن ماښام او ته وایي یا فرau ویلډ یا وایي هو kommen Sie doch mit فرau تالاش وایي ته هم له ما سره راځه د تالاش میرمن ich gehe nicht gern allein ins Kino وایي زما نه خوښېږي چې یوازې لاړه شم سینما ته ich gehe nicht gern allein ins Kino زما نه خوښېږي چې یوازې لاړه شم صحیح ده زما نه خوښېږي چې یوازې لاړه شم
نو هغه ورته وایي ګوډ ich komme mit وایي صحیح ده زه به ځم مطلب زه به ځم مشکل نشته ده خفه یې نه کړه und ihrer Mann او ستا خاوند څه کوي وایي bleibt er zu Hause آیا هغه په کور کې پاتې کېږي Frau Wild ورته وایي ja jetzt arbeitet er noch تر اوسه پورې وایي هغه کار کوي وایي تر اوسه پورې هغه کار کوي nachher seht er Fan هغې نه بعد چې کله کار خلاص کړي هغې نه بعد تلویزیون ګوري ټي وي ته کښېني und dann schläft er bald او هغې نه بعد هغه به ډېر ژر ویده شي er geht nicht gern aus هغه بیرون تګ نه خوښوي er geht nicht gern aus مطلب هغه بیرون تګ نه خوښوي تر دې ځای پوه شوئ ښه نو وویل که نه وایي هغه بیرون زما خاوند بیرون تګ نه خوښوي نو Frau Talasch ورته وایي نایا سمه ده dann gehen wir zwei مطلب موږ دواړه ځو موږ دواړه به لاړ شو مطلب موږ دواړه ځو dann بیا موږ ځو دواړه wo läuft der Film denn مطلب دا فلم چیرته لګیږي نو بیا فلم خو لګیږي صحیح ده دا فلم خو تا ماته وښوده فلم لګیږي چیرته لګیږي هغه ورته وایي im Kino am Hotel Nico په سینما کې لګیږي دغه سینما چیرته ده په دغه هوټل کې ده هوټل نوم چې ده نیکو سینما کې لګیږي سینما کې دغه فلم لګیږي خو دا سینما چیرته ده په دغه هوټل کې ده صحیح شو خو بعضې هوټلونو کې سینماګانې هم وي سویمینګ پولونه هم وي هر څه پکې وي وایي سینما کې لګیږي په دې هوټل کې und wann fängt er an او دغه فلم کله لګیږي او دا وایي 8 وایي په 8 بجې لګیږي kommen Sie zum Kino وایي کینو ته بیا راشه kommen Sie وایي کینو ته بیا راشئ تاسو 8 په 8 بجې kommen Sie zum Kino کینو ته مطلب سینما ته راشئ ich warte dort Viertel vor 8 زه به هلته انتظار کومه په څو بجو په 7 بجو او 45 دقیقو باندې یعنی په او کم 8 بجو به زه ستاسو په کینو کې یعنی سینما کې انتظار کومه Frau Talasch ورته وایي ګوډ سمه ده وایي ډېره ښه ده وایي also bis dann سمه ده بیا دغلته به سره ګورو auf Wiedersehen په مخه auf Wiedersehen په مخه هلته به سره ګورو بیا په مخه اوس پوه شوئ که پوه نه شوئ ښه افغان نجلۍ به راوخیږي تاسو به دا ریډینګ وکړي او بیا به نور لوستلو راخیږي افغان نجلۍ کولی سئ تاسو که ریډینګ کوئ لیزن کوئ مشکل نشته څوک Ich bringe where نکیبولا ارمانی Ich bringe زه وړم تاسو هم دغسې وایئ زه راوړم Ich bringe یو به راخیږي اول کوم څه صحیح مطلب هغه وي صحیح لیزن کوي او به وایي بیا به ټول راخیږي بله استاذ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یاست ښایست جوړ یاست استاذه شکر خپله ښه یاستئ ښه شکر الحمدلله شکر اله درس ناست وئ جوړې بله وه استاذه بله وه پوه خو سوئ په انشاءالله چې ما څه ویلې بله وه استاذه پوه شوم بله وه ښه ده ډېره ښه ده
ټول غوږ ونیسئ او موږ ته ګورئ موږ څنګه لیزن کوو بیا به تاسو هم په سره جګیږئ. صحیح ده شبه به وکړو. سمه ده استاده. اوس مثال اول زه یم او که چیرې دوهم. تاسو اول واخلئ زه به دویم سم. ښه سمه ده. دلته نو فراو شبنم یاده کړم نه؟ فراو شبنم فراو ناسه مطلب څوک یادوئ؟ ښه اوکې سمه. ښه Guten Tag, Frau Nase, hier ist Muskan Khan. Guten Tag, Frau Muskan. Ist Ihr Mann noch nicht zu Hause? Doch. Nur eine Frage. Haben Sie heute Abend schon etwas vor? Nein, noch nicht. Warum? Heute läuft der Film Ein Amerikaner in Paris. Kommen Sie mit? Ins Kino? Heute Abend? Ja, kommen Sie doch mit, Frau Nase. Ich gehe nicht gerne alleine ins Kino. Gut, ich komme mit. Und Ihr Mann, bleibt er zu Hause? Ja, jetzt arbeitet er noch, nachher sieht er fern und dann schläft er bald. Er geht nicht gerne aus. Naja, dann gehen wir zwei. Wo läuft der Film denn? Im Kino am Hotel Nico. Und wann fängt er an? Um 8 kommen Sie zum Kino. Ich warte dort um 7:45. Gut, also bis dann, auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen, Ustaz. مننه تاسو راوختئ ما په دې خاطر تاسو ووایئ چې تاسو لیدنه لږ غوندې ښه ده دا نور دوستان چې کوم مشکل لري هغوی به هم غوږ ونیسي ورته. بس ژوندی اوسې استاد. بس دغه رقم درس زده کوم. بس مننه کوم. ژوندی اوسې استاد. کله هم چې غواړئ راوخیږئ کولی شئ مشکل نه وي تاسو راختلی شئ. سمه ده استاد. تشکر. تاسو ورته غواړم خدای په امان. تاسو ته هم ښه وخت. خدای په امان. سلامونه استاد محترم. وعلیکم السلام. ستړی مه شئ. مننه استاد محترم. ښه وخت ښه تېرېږي. شکر. ته څنګه یې فراو تالاش؟ شکر مننه خیر اوسې. واده دې کړی؟ نه واده مې نه دی کړی استاد. ګوره دغه د واده مې ورته وکړو ګوره ښه. مننه استاد مننه. سلامونه استاد محترم څنګه یې؟ وعلیکم السلام. خوبونه وینه سره د واده. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. شکر د استاد ته ښه یې؟ شکر الحمدلله. خپله څنګه یې؟ درس ناست وئ دواړه؟ الحمدلله ولا و لا ناس استاد محترم اول نه. تاسو دواړه په شیبو کې ښه دغه نوم به نه وایي ښه خپل نومونه واخلئ. فراو تالاش او فراو ذاکر الله. صحیح ده؟ تا مېرمن د دې مېرمن ته زنګ ویلی ده. صحیح ده؟ سمه ده. اول ځای هم صحیح ده. دا مېرمن نوم به څنګه خوند درکړي مجردان او زی هغه وکړي زی وایئ. Guten Tag, Frau Talasch. Hier ist Christina Welt. Christa Welt. خپل نوم واخلم. Hier ist Zakir Ahmed Janat Zai. صحیح ده. Guten Tag, Frau Talasch. Ist Ihr Mann noch nicht zu Hause? Doch. Nur eine Frage. Haben Sie heute Abend schon etwas vor? Nein, noch nicht. Warum? Heute läuft der Film Ein Amerikaner in Paris. Kommen Sie mit? Ins Kino heute Abend. Ja, kommen Sie doch mit, Frau Talasch. Ich gehe nicht gerne allein ins Kino. Ich gehe nicht gern allein ins Kino.
Gut, ich komme mit. Und ihr Mann, bleib ihr zu Hause. Ja, jetzt arbeitet er noch. Nachher sieht er fern und dann schläft er bald. Er geht nicht gern aus. Na, ja, dann gehen wir, Ustad nach kari daga. Wir zwei. Wir zwei. Wo läuft der Film denn? Im Kino am Hotel Nico. Und wann fing ihr an? Um 8 kommen Sie zum Kino. Ich warte dort um 7:45. Gut, also, bis dann, auf Wiedersehen. بهترین د دواړو بهترین وو بیا خاص کر ذکر الله تعالی عزت بهترین ده اته بکا ډېر پښتنه بهترین ده یعنی دواړه بهترین خو تا اعلی او صحیح ده ډېره یو مننه یو استاد. نو کما صحیح ده استاد. ته راته وای تلاش دا څه معنی لري nein noch nicht warum دا دې معنی لري چې نور نشم یعنی ولې na یعنی oder نشم passen wir هغه ته passen wir haben sie اول راته ته وای ذکر الله دې معنی چې da haben sie heute abend schon etwas vor صحیح ده. Haben Sie heute Abend schon etwas vor? وای تاسې نن ماښام یو پلان لرئ؟ نن ماښام لپاره. ja نو ته ورته وای nein noch nicht warum څه معنی لري تلاش دا ورته دا معنی لري چې نه زه نن نشم نن نه غواړم یعنی نه ته ورته وای څه معنی لري ذکر سمه ده. Nein, noch nicht. Warum? نه تر اوسه نه. warum یعنې ولې؟ ګوره تا ته ویلې دغسې وې صحیح ده تا ته ویل وایي کوم ماښام لپاره کوم پلان لري تا ورته وایي nein نه وایي noch nicht تر اوسه پورې نه لرم کوم پلان warum ولې یعنې دا پوښتنه دې ولې وکړه دا معنی ده صحیح ده دواړو ته ښه وخت غواړم ښه شپه ولرئ سمه ده. ښه شپه استاد تاسو ته مننه. دوه کسان سره به لیسن کوي او بل شپږ کسه په یو ځای نشي غږېدلی دا نشي په یو مشکل هغه ده راجګېږي به ټول او بل به ټول کابلي تا ډېر زیات غږ راځي صحیح ده مزاحمت ډېر زیات ده اوس صحیح شو دواړه اورئ اورئ دواړه تا دواړو سره فکر کوم مشکل ده ښه دواړو سره علیکم استاد. اوس ما سلام سلامونه استاد محترم تاسو ته ټول د لایف لیدونکو ته وعلیکم السلام خیر راغلی مننه استاد محترم ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ اول انډیوال د څه مشکل درته نه پوهېږم نو تا هم مشکل بیا ته صحیح شو هغه هم مشکل وي هو دغه بل کې اوس ما ته بیا سم نه ښکاري چی نه ښکاري چی نه ښکاري صفحه ډېره کوچنۍ ښکاري ما ته دا بل کس غټ ښکاري دا مشکل بیا پیدا شو ولا که پیګو دا بل نو کسان ته صحیح و تا ته مشکل وظیفي تا ته هم صحیح نه ښکاري تا ته خو مخکې هم صحیح نه ښکارېده اوس به صحیح سلامونه ښکاري استاده جوړ په خیر ما ته ښکاري ښه صحیح صحیح ښکاري او ښه صحیح راته ښکاري کابلۍ تا ته اوس څنګه ښکاري ما ته نه ښکاري ما ته کوچنۍ ښکاري ډېره دا غټه صفحه کوچنۍ ښکاري دا ما خو صحیح ده زه نه پوهېږم چې ولې داسې ده تا ته والله اعلم اوس سم شو اوس سم شو اوس سم شو دا مې ما پې دم واچو اوس صحیح سم ده شو دا اوس شروع کړئ ښه ولې زه شروع کړم اول ته زوم دا ښه Guten Tag Herr Waziri
Guten وشوي Tag. دوی جمله چې تاسو وی مکمل وایي پکې وقفه مه کوئ. کابلی ګوره تا ورته نیمه جمله نیمه در پرېښوده. Guten Tag, Frau Waziri. Hier ist Christa Wild. Ja, hier ist خپل نوم دې ته واخله چې اخلي. ګوره پرېږده خو نیمه جمله. خو سمه ده. ګوتن تاګ هیر ایست وزیری. اوس سم شو؟ صحیح ده. وزیر جواب به ورکړي. دا بس ملګری ماحول ټول خرابوي په خدای. داسې مشکل چې پیدا شي. واګون ته نوم چې د کابلي دا نوم زه ما ته خبره کړې کابلي دا چې کابلای کابلای نوم چې ده. السلام علیکم استاد محترم خیز امید صحیح ده. وعلیکم السلام جوړ په خیر. شکر دی استاد محترم خی جوړی په خیر صحت ده خیر. اوس بیا ماته نه دا سره لیسن وکړئ ده. صحیح ده. وړوکی ښکاري ماته لاندې کوچنی ښکاري. نه دا څه مسله ده الله. تاسو څنګه ښکاري شعیب؟ صحیح ده استاد ماته صحیح ښکاري. ته داسې وکړه کابلي ته بیا اپشن واچوه ته لاندې کوزه بیا واچوه. اوس څنګه ده؟ هماغسې ده نه سم نه ښکاري. وړوکی ښکاري لاندې د هغې کې ښکاري. مو زه پوه شوم تا مطلب باندې دلته خو ما سره خو صحیح ده هغو سره هم صحیح ده. مشکل بل کس سره سم و خو هغه لاړو کته شو. نه مشکل کس سره نه وي. مشکل کس سره نه وي. اوس بیا زه به بل وخت زه به کته شم بل دواړه به هغه وکړي لیزن وکړي. مننه مخه ده وو به خراب مشکل د تاسو نه تخکاري. السلام علیکم کاکا. څنګه ښه؟ الله شکر د کاکا چیرې ورکې ډېر وخت. بکواس منه واده دلته چې لپاره خاطر درس وایي که بکواس سره خطلای درس وایم کاکا خیا د مغه سکی کاکا والله چې زه ګورم شکایت در باندې کوم. چاته شکایت کوي؟ دغه ته مې وایم تر ته مې کاکا ما ته ګوره درس نه ښیي. هوایه درس وایه هله وبابه شابه. ګودین تاک دا نور چې د استاد نه پوهېږم کاکا والله لږ پوهېږم. خبر دې ته خیم سره وکړل کاکا خیا د پوه زه قسم په خدای تعالی پسې مړ کېږم مړه موبایل مې خراب دی. زه لاندې کمنټونه راته کوه ته لاندې کمنټونه ته ګپ شپ ته راخېږي صحیح ده. ما ورته به ګپ شپ بیا ځان ته واټساپ ته راسه صحیح شو. 2000 روپۍ ضرور راکړې یو بیا به واټساپ ته راسې بیا به زنګ ووایو. دا خبره سره څه کوو موږ دا لایف استاد من خراب دی نه پوهېږم. دا لایف دا کې نه پوهېږو څه سره وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا د انګلیسي استاد هم څه کوو؟ انګلیسي څوک ده؟ دا هغه څه شو پوه شولې دا چی نوم دی لا دا اوس چې تاسو سره لایف وو څوک ښه؟ دا هلته یو بل زما ملګری و تاسو سره لایف چی نوم بس الله قسم په خدای څه حمید حمید څه پېژنم امید دا درس دی دلته دوج کورس ته خو له کوټې ته راغلی کوټه کې کابلې څه شولې او کابلې زه ستا د خاطر راغلم ته کته شوې تښتېدلی هغه دا څه شوې دا څه الله سلامونه استاد جوړ په خیر
شعیب زه خو قسم په خدای له ډېرې غوسې نه خاندم یقین وکړه. استاد هر قسم خلک شته ولا که پوهېږم. ته وایه که زما کوټې ته راغلی دی او کابلی ګوري لا دې راغلی دی ورابل ولا کالو السلام علیکم. خدای دې خیر کړي. دا و څنګه ظاهر تګابۍ څنګه یې ښې؟ شکر د خیراتي ده استاده. ته څوک لټوې؟ زه درس لټوم. راځئ شروع کوي. ښه یې دواړه ته؟ شکر ده. تاسو ته خیراتي ده؟ شعیبه ښه یې؟ شکر دی وروره ښې جوړې. مننه ژوندی اوسه. استاده ته خپله ښه یې؟ مننه شکر ده. چې مسخه ده ته جوړ روغ اوسېږي. صحیح ده. بس درس به شروع کړو. دا خلکو خو دا موضوع بله خواته بوتله خو زه خیر ویې خندولو دا هم غټه ده. اول ته وې وروره که زه ووایم؟ ته یې ووایه بیا دله. Guten Tag, Frau Zahir. Hier ist Shoaib. وایه ترې بچیه. ظهیر اورم وایه لاندې جمله. Ist hier meine Nacht nicht zu Hause? Guten Tag, Frau Weda. لاندې مو وایه. Ist hier meine Nacht nicht zu Hause? meine نه دی من نو. Man dich durch دوخ دا زما ده. Doch, nur eine Frage. Haben Sie heute Abend schon etwas vor? Nein, noch nicht. Warum? Heute läuft der Film Ein American in Paris. Kommen Sie mit? ظاهره اورم. دا کس ته ولا مزاحم یې وایي خوب نه دی جګ نه دا شپې ده بس لاړ شه د کس خوب نه مه جګوه. سعیده زه غوږ یم درته. نه دا کس ته داسې راجګ شو که نه وایي مزاحم څه ورته لکه څه ما ته مشکل نشته خو مشکل هغه کس ته ده. ویلی شي ویې وایه. شی ما ورته وایو. صحیح ده استاد محترم. هغه کس ویده دی. دلته یو کس ولیکه وایي تاسو د درس میتود ډېر ګډوډ ده. رښتیا وایي؟ ولا نه پوهېږم نو دا ورته راوخېږه صحیح که دا بل کس ته وایي اړنګ هلک ورته راغی. صحیح دا یې څه وایي. سلامونه استاد جوړ په خیر. ټول ته سلامونه. سلام جوړ په خیر. ښه خیرت ده؟ جوړ استاد په خیر یې ښه خو یې؟ او استاد شو اجازه باندې شروع به وکړو. صحیح شروع کوي. زه به ور اول هغه ته اول خبر زم دوم ته وایي سیده وروره شعیب علمي ویلی شي ماته سمه ده وروره. علمي وکړي برو. Guten Tag, Herr Shoaib. Hier ist Alami. Guten Tag, Frau Langhalak. Ist hier Ist Ihr Mann noch nicht zu Hause? Doch. Nur eine Frage. Haben Sie heute Abend schon etwas vor? Nein, noch nicht. Warum? Heute läuft der Film Ein Amerikaner in Paris. Kommen Sie mit? Ins Kino heute Abend? Ja, kommen Sie doch mit, Herr Shoaib. Ich gehe nicht gerne alleine ins Kino. Gut, ich komme mit. Und Ihr Mann bleibt er zu Hause? Ja, jetzt arbeitet er nicht, er noch, nachher sieht er fern. Und dann schläft er bald, er geht nicht. Na ja, dann gehen wir zwei Uhr
der Film denn? أستاذ عربي يمكنه am Hotel Nico. Und wann fängt ihr an? 8 kommen Sie zum Kino. Ich warte dort 8:15. Gut, also bis dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. ډېر ښه درس شو خو زه وایي ته شاګرد ته ډېر وخت ورکوې نو شاګرد ته باید وخت ورکړم زه خو ځان ته وخت نشم ورکوی اول پوښتنه تا نه ده ړنګ هلک صحیح ده سمه ده ورکوه. دا جمله ماته لږ معنا که څه معنا لري Ja, jetzt arbeitet er noch, nachher sieht er fern. jetzt arbeitet er noch وهغه یعنی هغه اوس کار کوي او nachher sieht er fern او بعد له هغه نه به هغه وګوري فلم. تلویزیون فیلم نه تلویزیون یا هو تلویزیون فیلم استاد ډیر وخت شکو مطلب یا jetzt arbeitet er یعنی تر اوسه پورې هغه کار کوي نو اوسه پورې صحیح ده nachher sieht er fern مطلب هغه نه بعد بیا هغه نه بعد به چی ګوري مطلب تلویزیون ګوري او دا څه مطلب er geht nicht gern aus او er geht nicht gern aus او هغه نه غواړي چې لاړ شي er geht nicht gern aus لکه هغه نه غواړي استاد لاړ شي اوس مطلب دا وکړي چې مطلب بیرون من کنه هغه نه خوښوي ګین مطلب تاسو یو څه کې دلچسپي لرئ او مطلب نشت ګین مطلب تاسو یو څه کې دلچسپي نه لرئ یعنی هغه نه خوښوي بیرون وځي بیرون تک هغه نه خوښوي دلچسپي پکې نه لري او دا څه صحیح سو مننه شعیب ته ماته دا وایه und wann fängt er an او کله شروع کیږي یعنی کله دغه کیږي دا فلم شروع کیږي یا لګیږي موږ اکثر په دغه سینماګانو کې فلمونه ته مطلب دا لګي مطلب وای لګیږي شروع کیږي هم ویلای شي مطلب und wann fängt er an مطلب کله دا شروع کیږي صحیح سو استاد ډیره بخښه کو یو سوال در لرم په استاد دلته سويس کې وسیګم موږ دغه استاد د یو هفته شوی سو دغه تلیاستو په د پروپوزیشن د MN4 دغه شان په اکوزاتیو د اټیف کې استاد دغه تاسو درس وخت شروع کیږي چې دغه د کې نن امتحان مې په ډیر څه کې مشل وړي دي کلاس دومره مې کمی شوی دی په دغه کې وزم ډیر وړي دي په دې کې د باندې ما مکمل درسونه د داټیو اکوزاتیو نومیناتیو او ګینټیو دا ما مکمل درسونه ورکړي دي کولای شي یوټیوب کې هغه ویډیوګانې وګورئ اوکې استاد محترم زه به ان شاء الله بس نن استاد وخت لایف راځي زم به سره وخت تر ناستې ما یاره دا اوس خو هر ورځ لایف راځم خو آینده کې مشکل معلوم نه راسي کار مسوخ وي شپې وي سهار وي نو اوس معلوم نه ده اکثره چټي په ورځ باندې بعدم چټیانو کې شپې قربان سم استاد محترم خوشاله باد اوسېږي او خو وخت ته واړم استاد قربان مننه استاد خوش په ولري ټول ته خو خلک کنټرول ته داسې چل که څوک چا سره خوب کې وي یا لاندې ورسره ناست وي یا مزاحمت ورته کوي بیا مهم نه ده چې تاسو درسره جګ شئ صحیح ده لکه بل کس چې ورپسې به جګ شو وایي زه یې به خوب نه جګ کړم استاد به هم داسې کوم او دا به نه کوو صحیح ده نو کوشش وکړئ چې څوک درسره نه وي ضرور نه ده تاسو هغوی ته مزاحمت وکړئ ښه دواړو ته ښه راغلاست وایم سلامونه احترامات استاد محترم مننه دواړو مننه په دغه موضوع خو پوه شوي یاستئ که نه موضوع موږ په څه شي باندې خبرې کوو و ښه صحیح که مشکل درته نه وي د هغه بل غږ ډېر سلو ده نه اورم زه یې نه اورم غږ ایمان نورالله نه بل پاس وقار نومېږي څه نومېږي اوس صحیح شو اوس صحیح شو صحیح ده کولی شئ تاسو لیزن شروع کړئ اوله جمله څه ووایم او Guten Tag, Nurullah. Hier ist Waqar. Guten Tag, Frau Wilas. غږ دې تاسو اوس نورالله
Ach, guten Tag, Frau Willard. Frau Wild. الآن دي جملة موه. Ist hier man nicht zu Hause? Doch, nur eine Frage. Haben Sie heute Abend schon etwas vor? Nein, noch nicht. Warum? Heute läuft der Film Ein Amerikaner in Paris. Kommen Sie mit? Ist Kino heute Abend? Ja, kommen Sie doch mit. Nurullah. Ich gehe nicht. Warte bitte. Ich gehe nicht gern allein ins Kino. Gut, ich komme mit. Und Wow. hier, man bleibt ihr zu Hause. Ja, jetzt arbeitet ihr noch. Nachher zieht ihr fern. Und dann schläft ihr bald. Ihr geht nicht gern aus. naja, dann gehen wir zwei und läuft der Film dann Im Kino am Hotel Nico. und wann fängt er an? Um 8 kommen Sie zum Kino. Ich warte dort um 7:45. Gut, also bis dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. خايسة لازم خاص كر وكاب تاسو بهترين وآلاو سيدا او ډیره مننه استاد محترم. خاص په دواړه د غواړم سيدا مخامخه خوشحاله استاد محترم اوس خو وخت بس اخري دغه دوه کسبه جګوم بیا به بس ول د خاص په غواړم د کسنه وخت هم ده وړي موضوعات باندې بحث کوو کنه وخت اکثر دا او بعضې دي په 10 بجې تقریبا ماښام مونځ کېږي 12 بجې د ماخوستن مونځ کېږي. سلامونه استاد محترم. وعلیکم السلام، بخیر راغلی. السلام علیکم استاد محترم، ښه مننه، شکر، دواړه ښه یاستئ؟ شکر الحمدلله. ښه استاد. مننه. لیزن به شروع کړئ تاسو. اول نه به زه شروع کوم بیا به دا شروع کړئ. ښه استاد محترم صاحب، زما یوه نیمه میاشت مې کېږي زه چې آلمان ته راغلی یم، پوه شوې، لږ چې دا بس ګزاره پکې کوو ښه، اوس به یې لږ واوري. زدران خبرې کوي. شروع وکړو. Guten Tag, Fräulein Laufherr ist نومې چې دی زدران ویلت زدران ویلت. Guten Tag, Frau Asmat Khan. Ist Lehrmann noch nicht ist Ihr Mann noch nicht zu Hause? Doch. Nur eine Frage. Haben Sie heute Abend schon etwas vor? Nein, noch. Nein, noch nicht. Warum? Heute läuft der Film in American in Paris. Kommen Sie mit? Haben es Kino? هغه اسمت هغه ته کومن زی میت وای ما سره راځي ته وای هم اس هم نه ده هم مطلب مونږ وکړه څنګه وای مطلب هغه چې ما سره راځي ته به وته وای دا مطلب دا ورکی es Kino heute Abend. Ja,
Ja, kommen Sie doch mit, Fraulein. دغه استاد محترم څه فغاولین ده که فراو ولې وایي فراو اسمت وایي که نه ها اسمت لو Ich gehe nicht gerne. دغه ما ده ich gehe nicht gern alleine ins Kino. Gut. Ich gehe mit und komme mit. Und man bleibt ihr etwas. Zu Hause. Ja, jetzt arbeit ich noch das ist die Ustad nachher sieht ich fern und dann schlaft er bleibt geht bald geht nicht gehen aus. Na ja, dann gehen wir 2 Uhr läuft der Film dann den. Im Kino am Hotel Nico. Und wann fängt an? Um 8 kommen Sie zum Kino. Ich warte dort Viertel vor 8. Gut, also dann auf Wiedersehen. کوشش هم مطلب کوشش کوي دواړه مطلب یعنی دا کوشش هم زه ستاینه کوم ښه دواړه کوشش کوي بس لږ مشکلات پکې وو دغه زدبان فکر کوم ته وایې ویبټل دا وی په انګلیسي کې وی ده خو دلته فو اواز وکړي فاو فیرټل صحیح ده فیرټل بالکل صحیح ده فو دا ویبټل نه ده ښه وی اواز نه وکړي دا فو اواز وکړي بالکل او نور هم بس کوشش جاري ساعته ان شاء الله ان شاء الله لا مشكلات تاسو حالي او بل لا ده زو نه ده سو ده سم دا سم کینو زم کینو نه ده دا س اواز ورکوي س دا زد چې دا اس اواز ورکوي او سی اواز ورکوي دا مطلب انګلیسي نه ده زم انګلیسي کې دا خو دلته سم کینو ښه سم سو هاوس سم کینو او دا څه وایي بالکل نه منش ان شاء الله استاد محترم صاحب بس ونی مې شم کیږي المان ترغلی بس درسونه بیا اوسم په کیم کې بس لګي خپل همت کو پوسوي بس کیم کې دومره خواري کوي تاسو ډېر څه کوي چې کیمپونه کې دا څه خواري کوي بیغمه صحیح به سم مطلب تاسو اوس نه څه په دې خبر یا صحیح کنه چې دا مطلب مهم دی او دا لیزن او دا شان دا جمع دا کیمپونه کې څه خبر هم نه دي شان نه بالکل تاسو باندې فخر کوم یعنی بس خو وخت غواړم استاد محترم صاحب ان شاء الله بس بیا ان شاء الله درس ته پوسوي خو وخت استاد محترم جار دا د مات سیده دوستانو فکر کوم د نن لپاره ودونه بس وي لکه 12 بجې دي سبایي رسمیات ورځ هم ده نو کله زه وخت نه لرم کله شپه لنډه سي کله وخت نه وي نو دغسې واړه واړه موضوعاتو باندې بحث به سره کوو صحیح ده کله ګرامر وي کله لغتونه وي او کله جملې وي همدغه میکس چې کله تاسو مطلب کله لغتونه زده کوئ کله جملې زده کوئ او کله ګرامر زده کوئ همدغسې انشاءالله تعالی دا ژبه به زده کېږي مهم چې دي دغه روانې خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي لکه موږ تاسو نن ډایلاګ یو وویل یا بل ورځ بل ډایلاګ ویلو دا ډایلاګونه چې کله کله وایو سکرین لرې کم سکرین خو لرې ده که نه صحیح ده نو انشاءالله څه دغه څه به ټول سلو مشکلات هم حلېږي
او صحیح سو کابلی صاحب. صحیح ده دوستان ټول ته ښه شپه غواړم په مخه ان شاء الله تر بیا لیدو پورې.